السلام علیکم خوږو عزیزانو، دا د روغتیا او ژوند خپرونه ده چې په ډېر خوږه پښتو ژبه نشرات کوي. د دنیا په ګوټ ګوټ کې یې اورېدلی او لیدلی شي. عزیزانو، راځئ چې نن د اکسس آیرن ان د باډي په دې هکله خبرې وکړو. اضافي اوسپنه په وجود کې په دې به هم وغږېږو چې فیریتین څه ته وایي، هیموکروماتوز څه ته وایي. ولې مخکې له دې نه راځئ یوه لنډه تبصره پکار ده. حتی ډېرو ډاکټرانو به دا نه وي اورېدلي چې دا څه شی دی. کېدای شي اورېدلي به وي د ګوتو په شمار خطرناکه او ناوړه عواقب یې څه دي. په سپینو اروپایي نژاده خلکو کې هر لسم شخص د هغه ژن ناقل دی چې د هیموکروماتوزس د مرض مسؤلیت لري. علایم معلومداره دي: دوامداره ستړیا، د وینې شکرې زیاتوالی، د ځیګر د انزایمونو یا فرمنټونو جګوالی، د مفصلونو درد، بېخوبي، کسرت او داسې نور لسګونه علایم دي چې په هیموکروماتوز کې لیدل کېږي. ولې مخکې له دې نه راځئ یو لنډ تعریف په دې وکړو. خپل هیموکروماتوزس عزیزانو دا یو میراثي حالت دی چې په بدن کې د اوسپنې کچه یا مقدار په تدریجي ډول د ډېرو کلونو لپاره رامنځته کېږي. د ورلوډ په نام هم یادېږي، یعنې د آیرن ورلوډ په نام هم یادېږي. پس په لحاظه لازمه ده چې په دې هکله باید لږې خبرې وکړو. ډاکټران هم کله کله اشتباه کوي. موږ او تاسو ټول انسانان یو. باید ذکر کړو چې زموږ وجود ارګانیزم کوم خاص میکانیزم د اوسپنې د تنظیمولو او دفع کولو نه لري چې اوسپنه له بدن نه خارج کړي، یعنې اکسکریشن یې کړي. داسې کوم میکانیزم وجود نه لري. پس په لحاظه که موږ او تاسې کله کله ډېره زیاته اوسپنه اخلو نو هغه په وجود کې ذخیره کېږي. په طبیعي شکل معمولا په ښځو کې اوسپنه د میاشتني عادت یا د منستریشن په وخت کې ضایع کېږي، خارجېږي. په نارینه‌وو کې هم کله کله په ډېر لږ مقدار اوسپنه خارجېږي. خو که چېرې اوسپنه وجود ته ډېره داخلي شي، علتونه یې خورا ډېر زیات دي، مختلف علتونه لري. مثلا دوامداره بلډ ترانسفیوژن، یعنې کله چې تاسو ډېره وینه اخلئ، یا د هیموکروماتوزس په صورت کې، یعنې د وینې تېرول او د هیموکروماتوزس په صورت کې، د بلډ ترانسفیوژن په صورت کې، البته دوامداره بلډ ترانسفیوژن. اوسپنه په زیات مقدار جذبېږي په دې حالت کې عزیزانو. ولې اوسپنه په عادي شکل چې یوه اندازه یې خارجېدله هماغسې به خارجېږي، یعنې کوم معکوس عکس العمل نشته، نه یې لري. یعنې اضافي اوسپنه په وجود کې ذخیره کېږي، اکومولیټ کېږي، تراکم کوي، جمع کېږي. او همدا اضافي اوسپنه ده چې بیا ستاسې مختلف اعضا د بدن تخریبوي او د زړه، جگر، ششونو، سږو، پانقراس او د نورو د تخریب سبب ګرځي. معمولا هیموکروماتوزس په دوه ډوله دی. په دې هکله لږ وروسته خبرې کوو چې یو ته یې اولیه یا ارثي هیموکروماتوزس وایي، او کله چې اوسپنه د جینیټیک اختلالاتو په نتیجه کې د اړتیا او ضرورت نه په زیات مقدار جذبېږي. بل ته یې ثانوي وایي، یعنې سیکنډري یا دویمي هیموکروماتوزس ورته وایي. مکرره د وینې تزریقول، یعنې بلډ ترانسفیوژن، او بې کنټروله آیرن سپلیمنټ، یعنې د اوسپنې لرونکي مکمل. کله چې تاسو دا په ډېره اندازه اخلئ بې کنټرول. ګورئ عزیزانو، هر سړی په خپل سر اقسام د دا بې معنا ویټامینونه په لپو لپو خوري. هېر یې نه کړئ، په همدغه ویټامینونو کې اوسپنه هم شته، په ډېره اندازه شته، او تاسو یې خورئ. د هر چا خوښي. ولې اوسپنه نه خارجېږي؟ که خارجېږي هم په ډېره کمه اندازه. اوسپنه خو په وجود کې ذخیره کېږي. مثلا اوسپنه په تدریجي ډول اکومولیټ کېږي، جمع کېږي، تراکم کوي. وروسته له 40 کلنۍ آهسته آهسته په تدریجي ډول په قرار او بیا سبب د اعراضو او علایمو کېږي. ګورئ ښه عزیزانو، که چېرې 40 ګرامه اوسپنه ستاسې په وجود کې تراکم وکړي
بیا نو کلینیکي علایم منځته راوړي. دفعه نه کلونه به تیر شي چې علایم یې راښکاره شي، چې دا البته خراب عواقب هم لري. همدا 40 ګرامه اوسپنه چې ستاسو وجود تخریبوي، یعنې کله چې 40 ګرامه اوسپنه وجود کې ذخیره وي، موجوده وي، بیا نو پوستکي رنګ ته هم تغییر ورکوي. دا هغه حالت دی چې بیخي کار له کار نه تیر دی. زمین حیث د داخلي او د قلبي ډاکټر د اوږدې تجربې لرونکي ما لیدلي داسې واقعیت ډېر د هیموکروماتوزس متاسفانه علاج نه لري، ګولۍ هم نشته چې اضافي اوسپنه ستاسې له وجود نه خارج کړي. د حل لارې چارې شته، په دې به لږ وروسته وغږېږو. عزیزانو، دا د روغتیا او ژوند خپرونه ده، له موږ سره اوسئ. راځئ چې اوس پوه شو چې دا فیرټین چیشته وي. فیرټین په حقیقت کې دا خپله یو اصلي او اساسي شاخص د اوسپنې د زیرمو یا د ذخایرو په وجود کې دی. Ferritin is the main indicator of iron reserves in the body. البته اندازه یې نورمال اندازه یې د 20 نه تر 250 مایکروګرام په 1 لیتر کې ده. البته په نارینه‌و کې، په ښځو کې د 19 نه تر 120 مایکروګرام په 1 لیتر کې ده. البته آخري پروتوکول 2019 او 30 دا وایي چې البته د فیرټین نورمال اندازه کېدای شي تر 250 حتی تر 350 میکروګرام فی لیتر وي، البته په نارینه کې، چې دا یو ښه خبر دی موږ تاسو لپاره، چې دا البته دومره ناوړه عواقب به نه لري. البته په دې شرط چې د فیرټین اندازه د اوسپنې اندازه دا ډېره زیاته نه شي. په دې وروسته لږ غږېږو. هیموکروماتوزس معمولا په 2 ډوله دي. یو ته یې وایي اولیه هیموکروماتوزس، کله چې اوسپنه د جینیتیکي اختلالاتو په نتیجه کې د اړتیا او ضرورت نه په زیات مقدار جذب شي. دویم ته یې ثانوي یا سیکنډري هیموکروماتوزس وایي. مکرر بلډ ترانسفیوژن یا د وینې تزریق کول او بې کنټروله آیرن سپلیمنټ یعنې د اوسپنې لرونکي مکمل د دې اخیستل هم سبب د سیکنډري هیموکروماتوزس ګرځي. باید ووایو عزیزانو چې کلاسیک هیموکروماتوزس په 3 ګونو علایمو کې راڅرګندېږي، یا په بل عبارت د کلاسیک ترایاد اف هیموکروماتوزس عبارت دی له لیور سیروزس یا سیروز کبدي، چې دا یو خطرناکه مریضي ده چې کېدای شي د جګر ټول فعالیتونه په دې صورت کې متوقف شي. البته په کلونو دوام کوي، البته چې دا په نتیجه د هیپاټایټس کې منځته راځي. معمولا نور علتونه هم لري، کومه خاصه تداوی نه لري، ولې بالاخره کېدای شي د لیور ترانسپلانټیشن یا د جګر پیوند مریض ته نجات ورکړي. بل ته یې ډایبیټس میلیټس وي، د شکرې ناروغي ده. او درېمه د خپله د سکین کالر چینج دی، یعنې سکین کالر چینج یا د پوستکي رنګ تغییر. دا نو هغه حالت دی چې وخت له وخته تیر دی، کېدای شي ډېر کلونه بعد دا منځته راشي. دا په دې معنی چې کېدای شي په وینې کې تر 40 ګرامه پورې اوسپنه ذخیره شي. دا ډېر مهمه ده عزیزانو، نو توجه وکړئ. همیشه فیرټین تعیین کړئ. د تداوی په هکله لږ وروسته خبرې کوو. راځئ چې اوس د کلینیکل ساین اف هیموکروماتوزس په هکله خبرې وکړو. کلینیکي نښې نښانې معمولا دغه 7 ارګانونه چې ما ترتیب کړي ذکر کړي دا ډېر مهم دي. په نورو ارګانونو باندې هم تاثیر کوي، هغه هم متاثره کیږي، د تخریباتو سبب یې ګرځي. ولې دا ډېر دغه ارګانونه اعضا چې دي دا ډېر مهم دي او حساس دي. اول د ځیګر ناروغي منځته
راځي، یعنې لیور ډیزیز چې په دې کې البته لیور سیروزس یا سیروز کبدي چې دا یو ډېره پیشرفته مرض کېدای شي او سبب د مرګ وګرځي. حتی نو ټول فعالیتونه د ځګر یا د ینې یا د لیور مختل شي. دا ډېره مهمه ده ځکه لیور یا ځګر دا یو ډېر مهم ارګان دی چې ډېرې زیاتې وظیفې اجرا کوي، حیاتي وظیفې، حیاتي فعالیتونه اجرا کوي. یو لویه فابریکه زموږ په وجود کې ده. بل دا کېدای شي د شکرې ناروغي منځته راشي یا ډایبیټ منځته، ډایبیټ ورته منځته راشي. دا په دې خاطر چې د پانقراس غده متاثره کېږي. د پانقراس په غده باندې خپله هم اوسپنه کېدای شي ډېره حتی ډېره زیاته چې کینی ترسب وکړي او سبب د هورمون د انسولین د تشوشاتو د تولید د تشوشاتو سبب وګرځي چې بیا نو په وجود کې شکر منځته راځي. جاینټ پین منځته راځي، د مفصلونو درد، په مفصلونو باندې هم اوسپنه ذخیره کېږي، تراکم کوي، په مرور د وخت سره دردونه منځته راځي. بله دا چې جنسي کمزوري دا ډېره مروج ده هغه کسانو کې چې د اوسپنې یا د آیرن اکسس ان د باډي په هغه کې زیات وي، اوورډوډ د آیرن زیات وي، اوسپنه زیات وي، امپټنسي منځته راځي، امپټنسي منځته راځي، نعوز منځته راځي، نو یعنې جنسي کمزوري منځته راځي، لیبیډ نشته، تمایل نشته، جنسي تمایل نشته. ولې تداوی دا لري؟ په دې هکله موږ خبرې کوو، باید بېرته عادي حالت ته راګرځي. بل میاشتنی عادت په ښځو کې دا ګډوډ کېږي، یعنې میاشتنی عادت ګډوډي منځته راځي، منسټرال ډس اوردر منځته راځي. په ښځو کې امینورې لیدل کېږي. امینورې یعنې نشته، میاشتنی عادت نه وي، البته عادت محور موجود نه دی، البته له منځه ځي په جریان د څو میاشتو کې، که د 6 میاشتو 2 میاشتې دا نه وي. دا هم باید دې ته ډاکټر صاحبان خصوصا نوي ډاکټران دې ته باید توجه وکړي. بل دا ده چې هارت فیلیر کېدای شي منځته راځي، د زړه عدم کفایه منځته راځي، په زړه باندې هم دغه کېږي، اوسپنه ترسب کوي، کیني، د زړه وظایف مختل کېږي او په زړه په صحیح ډول کار نه کوي. بله دا چې هایپوتایرویډیزم منځته راځي، یعنې هایپوتایرویډیزم دا خپله د تایروید د غدې البته یو دغه د زوف وظایف دی، وظیفه خپل په اصلي ډول په ښه ډول سرته نه رسوي. تایروید غده د خپل په اصطلاح په حقیقت کې دا یو بطري د ارګانیزم ده، دا د انرژي مرکز دی. صحیح ده. کله چې هایپوتایرویډیزم وجود ولري، یعنې د تایروید غده سم کار ونه کړي، یا تاسو زوفي حال هستئ، کار نه کوئ، بې انرژي هستئ، همیشه خوب درځي، حتی هر ځای کې پراته هستئ، که ډوډۍ وخورئ دغه ته در باندې خوب راځي. خلاصه دا چې بې انرژي هستئ، زوفي حال هستئ، دې ته باید محترم ډاکټر صاحبان او خپل مریضان هم توجه وکړي. ښځې او نارینه په ډاکټرانو ګرځي، یو ډاکټر ته ځي، بل ته ځي، خبره معلومه نه ده، تلویزیوني معاینات کوي، الټراساؤنډ ورته کوي، هورمونونه یې تلوي، دا ټول نورمال وي عزیزان، دا ټول نورمال وي. بیا هم څوک نه پوهېږي، نه مریض پوهېږي، نه ډاکټر پوهېږي، نه یې سر پرې خلاصېږي. البته د ګوتو په شمار ټول ډاکټر صاحبان نه وایم، په مقصد شته هغه چې تجربه نه لري، کېدای شي هغوی سر یې پرې خلاص نه شي. ولې څوک هېڅ ډاکټر د فیریتین ذخیره په وینه کې نه تعینوي، یعنې فیریتین تعین کوي. It's necessary to determine the iron reserves in the body. فیریتین تعین کوي، مطمئن بشي. ټول 15 دقیقې وخت نیسي. وینه واخلي، د مریض نه لابراتوار ته یې ولېږي، پس له 3 ساعتو نتیجه آماده ده. سخت کار نه دی عزیزانو، اشتباه چې شی دی. ډېر ډاکټران فقط بیا وایم چې عمومي یا ټوټل آیرن، عمومي اوسپنه ته وایي چې اوسپنه نورمال ده، زه هر طرف ته چې ځي زه. اشتباه دا ده چې هېڅ وخت کې ډېر په نادر شکل کېدای شي اوسپنه تعین شي. اوسپنه تعین کوي عزیزانو. نو دا د عمومي اوسپنې تعین البته په وینه کې هېڅ شی نه دی، دا یو بې معنا ازموینه او ټسټ دی،
in a meaningless state دا کومه نتیجه نه ورکوي. فریتین ته خصوصا زما د پیج هغه مینوال چې البته اکثر مطلق د خپل ډاکټران دي ګوري هغوی د دغه لیکچر او درس وګوري د خپل عزیزانو سره د شیر کړي چې هغوی ته هم استفاده وکړي. راځئ اوس چې موږ په دې باندې پوه شو چې هیموکرماتوزس څه شي ته وایي په دې باندې باید هم خبرې وکړو. هیموکرماتوزس موږ د هغې علتونه او د تعریف باندې پوه شو، د فریتونو په تعریف پوه شو. راځئ اوس باید ووایو چې آیا دا تداوي لري او که نه لري. آیا تداوي څه شی ده؟ موږ مخکې ویل چې دا کومه خاصه تداوي نه لري، وجود نه لري، نه کومه ګولۍ شته او نه په وجود کې داسې کوم یو میکانیزم شته چې دا خپله اوسپنه یا آیرن تنظیم کړي او د وجود نه خارج کړي. یوازینۍ لاره یې فلیبوټومي ده. فلیبوټومي یا وینسکشن ده یا فست دم ده، حجامه ده، د وینې تخلیه دا ده. دا اجزا دا یو ډېر مهم اساسي رکن دی. دا نه منځنیو پیړیو نه حتی چې بیخي د پخواني و انشنت ایجپت یا مصر کې د فرعونیانو په وخت کې وایي چې دا هم دغه فست دم یا حجامه اجرا کېدله، اوس هم اجرا کېږي. حتی په مدرن زمانه په 21 قرن کې هم په هر مملکت کې تقریبا په هر هېواد کې دا اجرا کېږي. حتی په افغانستان کې په لرغوني افغانستان کې دا هم اجرا کېدله. په پخواني به اوس هم په اطراف کې دا کار کېږي. دا کار کېږي بله د محلي سلمانیانو په واسطه دا کار کېږي. بس کرپې لګوي، تراش کوي او بس د پاکي په واسطه باندې یا د چاړه په واسطه باندې هغه وینه راځي او جمع کېږي، هغه داخلېږي. ولې ځانو په اوسني عصر کې خپله فلیبوټومي یا وینسکشن د دې په واسطه دغه کېږي، وینه تخلیه کېږي. مثلا حجامه ورته فست دم وي. له مریض څخه وینه اخیستل کېږي 400 یا 500 سی سی. ولې مخکې چې دا وینه تاسو له مریض نه واخلئ د 500 سی سی یا حتی لکه دلته چې تاسو ګورئ باید څه وکړئ؟ د وین البته هیموګلوبین په وینه کې د مریض په وینه کې باید هیموګلوبین او سره په روایت ریډ بلډ سیل تعین کړئ. که اندازه د هیموګلوبین ټیټه وي د 12 څخه ټیټه وي بیا په دې سره کې صبر وکړئ چې تر څو د وینې د هیموګلوبین اندازه بېرته نورمال شي یا لږ څه کم شي، البته کم تر کمه 12 شي، بیا تاسو کولی شئ دغه عمل اجرا کړئ. 400 500 سی سی هر دفعه تعینوئ. هیموګلوبین معمولا هر 4 هفتو کې 5 هفتو کې یا 6 هفتو کې یو ځل فلیبوټومي په صورت نیسي. د مریض نه وینه اخیستل کېږي تر څو چې فریتین بیرته نورمال شي. د فریتین اندازه باید هم تعین کړئ. پس له وینې نه څو وخته بعد. عزیزانو مننه عزیزانو د لیدو او اورېدو مو د روغتیا او ژوند طبي چینل سبسکرایب مو لا یادونه اوسئ، لایک دوستانو سره شریک کړئ. د دنیا په هر کنج او کنار کې چې یاستئ خوشحاله او صحتمند راته اوسئ. تر بیا ډاکټر یعقوب رضا مومند.